کړې حسامون افغان ولس خدای کړې حسامون. په افغانستان کې څو لسیزې جګړو او ناامنیو ګڼ شمېر هیوادوال له هیواد بهر کډوالۍ ته او یا هم په هیواد کې دننه د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ کړل چې وخت ناوخت له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ وو. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت چې د افغان کډوالو په کور دننه د بېځایه شویو کډوالو لپاره یوه پالیسۍ جوړونکي او همغږي کوونکې اداره ده، تل هڅه کړې چې د افغان کډوالو راستنېدونکو لپاره مهم حیاتي پروګرامونه جوړ او له مرستندویو بنسټونو سره یې شریک کړي څو له هېواده بهر د افغان کډوالو په کور دننه د بېځایه شویو افغانانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وشي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت په تېرو 6 میاشتو کې په حقوقي، پراختیایي، بشري او بیړنیو مرستو رسونې په برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. په افغانستان کې د تېرو 20 کالونو ناامنیو ډېر افغانان اړ کړل چې خپل سیمې او کورونه پرېږدي. د سر او کورنیو د خوندیتوب لپاره نورو سیمو ته کډوال شول. د افغانستان اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو د لاسنیوي په موخه په تېرو 6 میاشتو کې د ټول هیواد په کچه پر 12,410 بېځایه شویو کورنیو بشري مرستې ویشلي چې خوراکي توکي، نقدي پیسې او نور اړتیا وړ توکي پکې شامل دي. دغه وزارت همداراز په کابل ښار کې د 1,10,111 بېځایه شویو کسانو ته روغتیایي مرستې هم ویشلي او ترڅنګ یې له 8,652 بېځایه شویو کورنیو ته زمینه برابره کړې چې په خپل زړه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. پر افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی چې په دې سره په هیواد کې د نن د بېځایه شویو کورنیو په شمېر کې هم کمی راغلی او ورسره له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان د کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. د دغه وزارت شمیرې ښکاره کوي چې په تېرو 6 میاشتو کې د بېځایه شویو شمېر په ترتیب سره له 19,849 کورنیو څخه 106 کورنیو ته راټیټ شوی او په همدې موده کې بیا له ایران او پاکستان څخه 3,15,938 تنه کډوال هیواد ته راستانه شوي دي چې د کډوالو چارو وزارت د مرستندویو بنسټونو په همغږي ورسره لومړنۍ مرستې کړې دي. بلخوا یاد وزارت له ګڼو نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره 8 هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې به یې مرستندویو بنسټونه افغان بېځایه شویو کورنیو ته د ژوند د ښه کېدو په موخه شاوخوا 70 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. افغان کډوالو بېځایه شویو ته د لا زیاتو اسانتیاوو او له دې سره د بشري مرستو د پراختیا په موخه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر او د دغه وزارت نورو چارواکو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو استازو، د اسلامي همکاریو د سازمان له غړو، د اسلامي هیوادونو له نوموتو دیني عالمانو، د ایران، پاکستان او چین له سفیرانو، د کډوالو په چارو کې د نورو نړیوالو بنسټونو له مشرانو سره لیدلي چې د افغان کډوالو بېځایه شویو پر وضعیت او ستونزو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. همداراز د دغه وزارت چارواکو ګڼو هیوادونو ته د سفرونو پر مهال د افغان کډوالو پر ستونزو، دوی ته د اسانتیاوو او بشري مرستو د پراختیا په موخه د ګڼو هیوادونو له اړوندو چارواکو ادارو سره لیدنې کړې دي. 9 میلیونه خلک موږ په بهر کې په مهاجرت کې نن 6 ورځې سبا کوي او په داخل کې هم تقریبا 3 میلیونه 6 ورځې سبا کوي او د مختلفو مشکلات سره نن مخامخ شوي دي
نو د دې په مورد موږ غواړو چې دغه پروسه د نړیوالو سره او د ګاونډیانو سره شریکه کړو چې څنګه کولی شو موږ د خپل مهاجرین په خپل وطن ته او په ښه لاره باندې د انتقال او یا د دوی د افغانستان ته د سرپناه د علاج د تعلیم او د دوی د خدمت هغه څه چې مهم د دوی د معیشت روزګار دی هغه ته د دوی لپاره آمادګي ونشي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغان کډوالو په تړاو د افغانستان، پاکستان، ایران او UNHCR په څلور اړخیزه ناسته کې د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په ګډون او په دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د دوام او پراختیا هوکړه ترلاسه کول بل هغه لاسته راوړنه ده چې د دغه وزارت په هڅو په تیرو شپږو میاشتو کې ترسره شوې ده. فیصله هایی که در این نشست 4 جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسئول با عزت باید که به وطنشان برگشت نمایند و دوم ادغام مجدد پایدار مهاجرین در کشور خود به خاطر که به اونا سرپناه و اسکان داده شود و سوم جلب کمک های بشری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 550 میلیون دلار تخصیص داده شد به خاطر که مهاجرین عودت میکنند. همداراز د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په هڅو د ایران او پاکستان له زندانونو څخه 600 تنه افغانان بندیان راخوشي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي او بلخوا د افغان بې ځایه شویو لپاره له ترکیې هیواد نه د 600 تنه خوراکي توکو مرستې ترلاسه کول نوري هغه لاسته راوړنې دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت درلودې. کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د هغوی کړنو او لاسته راوړنو ته په کتو ویلی شو چې دغه وزارت د ښو خدماتو په وړاندې کولو، مسلکي توب او ژمنتیا سره افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کورنیو سره د پام وړ بشري مرستې، حقوقي او پراختیایي چارې ترسره کړي دي او لا هم هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو او مرستندویو هیوادونو سره په همغږۍ د افغان کډوالو او بې ځایه شویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. ستا په خاص رحمت مکړي ودان ولس خدای کړي